که څه هم د تیر دوشنبې برید د کابل پوهنتون ودانۍ او زده کړیالانو ته زیان واړو، خو بیا هم زده کړیالان پوهنتون ته راغلي او خپلو زده کړو ته دوام ورکوي. سره له دې چې د عامه ادارې او پالیسۍ څانګې زده کړیالان چې ووژل شول او نور یې ټپیان شول، خو بیا هم د نورو پوهنځیو محصلین دویمه ورځ ده چې خپلو زده کړو ته دوام ورکوي. باز دوباره امروز آمدیم که نشان بدیم که شما تروریست ها، شما کسانی که در ضد تحصیل هستی ما را نمیتونید از راه ما، از اهداف ما باز دارید. ما دوباره آمدیم، دوباره میخواهیم درس خود به پیش ببریم و شما هر چی که خواسته باشیم ما در تضاد به اهداف شوم شما قرار داریم. فکر میکنم این لازمی است که ما باید به درسایمان برسیم و تنها راه مبارزه با این نفرام همی درس خواندن است و همچنین ما دیروز هم در درسایم شرکت کردم و امروز هم شرکت کردیم. په ورته حال کې د لوړو زده کړو وزارت چارواکي وایي راتلونکي کې د ټولو ښوونیزو ځایونو امنیت ته جدي پاملرنه کوي. د لوړو زده کړو وزارت دغه چارواکي زیاتوي د ټولو دولتي پوهنتونونو امنیتي برخې به پیاوړې شي. ولې د آینده دپاره په راتلونکو کې موږ اوس فعلا په برنامه باندې کار کوو چې د افغانستان 9 دولتي پوهنتونونو دپاره یو طرحه باندې کار کوو چې هغه به د خیر سره ډېر لنډو ورځو کې موږ دولت ته وړاندې کوو. په هغې کې مختلفه جوانب دي په هغې طرحه کې چې جزئیات بیا موږ وروسته کیدای شي همکارانو سره شریک کړو. همدارنګه د کابل پوهنتون چارواکي وایي د لویې پیښې مخنیوی شوی او ګڼ شمېر زده کړیالان ژغورل شوي دي. دوی زیاتوي محصلین کولی شي خپلو زده کړو ته دوام ورکړي. دروازه های پوهنتون باز است و به خصوص دروازه پوهنتون کابل و تقاضای محصلین محترم ما، تقاضای مکرر محصلین ما همی بوده که ما برای جهل و نادانی، ما برای تاریکی نمیگیم. خوشبختانه در بعد از حادثه بسیار دوباره جوانای ما با قامت استوار قد برافراشتند. اونا خواستن که محیط پوهنتون بسته نمونند. د کابل پوهنتون چارواکي د پوهنتون امنیت په اړوند وروسته له هغه نه خبرې کوي چې تیره دوشنبه وسلوالو د عامه ادارې او پالیسۍ پوهنځی او حقوقي مرکز باندې برید وکړ چې 22 تنه یې ووژل او 20 نور یې ټپیان کړل. عبدالواسع پوپلزی، رویداد نیوز، کابل.